الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. زموږ د مطالعې په درسونو کې چې مطالعات څنګه کولی سو چې په ملګرو مطالعه وکړو. موږ خپل دا ملګري دي، اوس په دې موږ دا مطالعات څنګه وکړو؟ دا هم یوه فکري فلسفه ده چې مطالعه په خلکو څنګه وکړو. د تمهید په توګه اوله یوه خبره واورئ. ګورئ، د انسان دپاره ژبه دا او زړه د دې تشبیه ورکوم د یو خاص شي سره. ګوره، یو کوچنی ماشوم دې ته یو تبر په لاس ورکړه او ورته وایي هغه درختې چې دي یا دا پیلر چې دی دا مات کړه په دې تبر باندې. دا کوچنی ماشوم چې په دا تبر دا ځای ماتولی سي، خو یو لوی سړی چې د هغه کاري او پر دې کار کې ډېر وخت ولي ماتولی سي که نه سي ماتولی؟ څه وجه ده؟ د ده په وږو او د ده په موټانو کې دونه قوت دی چې هغه استعداد د دې لري چې دا څه په وکړي. اوس راسئ، دا ژبه دا تبر دی او دا ستا زړه دا وږي دي. نو دا ستا زړه او دا ژبه دا ترجمانه ده او دا ستا زړه دا اصل هغه ګایدونکی دی. که چیرې نو اول شی دا دی چې تا به په خپله ښه ټینګه مطالعه کړې، بیا ته خلکو ته د مطالعې ترغیب ورکوه، بیا یې منې. که ته په خپله خالي ذهنه سړی هسې د هغې د نورو خلکو څخه خبرې اورېدلې چې دا مطالعه او دا کتابونه دی ښه خوند کوي، موږ ته به استادانو دونه ډېر ویل کتابونه ګورئ کتابونه ګورئ، دا رقم چې ته ځان مړ کې څوک یې نه در سره بني. ولې ته چې کومه خبره په ژبه باندې کوې، ته د هغې دپاره عملي چې کوم قوت دی هغه نه لرې. نو تر ټولو مخکې اوله خبره دا ده، دا تمهیدي توګه باندې زده کړئ چې ته چې بل چاته د کوم شي ترغیب ورکوې، اول به عملي توګه په تا کې هغه قوت وي چې هغه ستا بازو در محکم کړي، چې هغه زړه دی په هغه ژبه باندې چې کوم تبر دی دا به هلته بیا مؤثره ثابتېږي. په دې پوه شوست؟ دا اولنۍ نسخه ده. دا ګرد په خپل ځان وګورئ. یو سړی چې خپله نفل نه کوي، دی خلکو ته ګرده ورځ وایي چې ته یو 2 رکعته نفل د ماښام د لمانځه بعد کوه، 3 پلان، نو ته خپله نه کوې، نو ذکر نه کوي، هغه د خلک یې نو ورسره مني چې ته ذکر اوس بالا وکړه. بیخي دا عملي هر سړی دی په خپل ځان باندې وګوري، دا خبره دا ځان دی په دې خبرو باندې وګوري چې دا پیدا نه کوي. دا اوله خبره سو. دویمه، اوس زه په خپلو ملګرو مطالعات څنګه وکړم؟ اول ضرور شی مزاج شناسي ده. چې شي ده؟ تا سره چې کوم ملګري په ماحول کې ګزاره کوي، ستا انډیوالان دي، ستا شاګردان دي، ستا ملګري دي، ستا شناخته دي، ته اول هغه شی چې په مطالعه کې مؤثر ستا دپاره چې ته په دې کې دا د دوی مزاج پېژندل دي. یو سړی مزاجي توګه باندې هغه صوفیانه سړی دی، ډېر نه ګایېږي، خبرې ډېرې نه کوي، خاموش مزاج والا سړی دی، نفلونه کوي. نو د دا سړي مزاج صوفیانه مزاج دی. یو سړی دی چې تا خبره نه یې کړې، دی بیا در باندې راغورځېدلی تنقید کوي. یو سړی دی هغه حدیث ته یې ډېر شوق کېږي، تفسیر ته یې ډېر شوق کېږي. نو چې کله تا کوم سړی د ده د ذوق شی مطابق شی ور وښیې، بس دی په خپله پکې ځي چې د 2 تورې 2 لیکن څه رقم ښه خوند یې وایي وکړي، بس بیا پسې روان دی ځي. نو اول شی چې دی مزاج شناسي. دویم، ته چې کله طالبانو ته، ملګرو ته، انډیوالانو ته په هغو مطالعه شروع کوې، نو په کتاب کې دی ځای ورته رااړوه چې دی ونسي، چې دی څه په وکړي، دی ځینې متاثره سي، خاص نکته ورته راباسي. د مثال په توګه ته زما سره ته ماته د عیون الانبا راکړه، زما اوس په ذهن کې دا دي چې زه عیون الانبا ستی دماغ ته در واچوم، نو زه په عیون الانبا کې یو خاص ځای رااړوم، زه اوس دا تی ته وایم، نو باره به ستی د عیون الانبا سره مینه پیدا سي. دا وینه دا عیون الانبا دی. زه دا غواړم چې په تا عیون الانبا وګورم، نو زه څنګه به وګورم؟ نو زه دا عیون الانبا راخم، دا خو ما کتلی دی، نو ما ته خو په دې کې هر ځای را معلوم دی چې خلک ځینې متاثره کېږي، هغه ځای به راوړم. دا دی د موفق الدین په ترجمه کې وایي د هغه خطونه دي، د هغه نصایح نقل کوي. دې ته مو اوس متوجه سئ چې څه وایي؟ قال اوصیک لا تأخذ العلوم من الكتب، د کتابونه به علم څه پکې نه راخې. وان وثقت من نفسك بقوة الفهم، که څه هم ته په خپل ځان باندې ډېر اعتماد لرې چې زه په هر شي پوهېږم، خو د کتابونه به علم نه راخې، بلکې وعلیک بالاستاذین،
في كل علم تطلب اكتسابه چې د هر علم ته اکتساب طلبوې په هغه علم کې به څوک نسي استاذ به نسي ولو كان الاستاذ ناقصا فخذ عنه ما عنده حتى تجد اكمل منه که چیرې دا ستا استاذ کمزوري دا معلومه خبر ده خو د هغه طالبان ملاین کېږي نو دا خو یو کمزوري یو ذهني یو غیر ذهني که ستا استاذ کمزوري دي نو چا څونه علم د ده ورسره دی هغه جن پورته که وروسته بیا نور بیا د بله چا څه پیدا که وعليك بتعظيمه وتوجيبه د استاذ به څه چم کوې تعظیم به کوې احترام به کوې وان قدرت ان تفيده من دنیاک فافعل که دې دا خوښه ده چې څه چم وکړې په دنیا په خپله دنیا ګټه ورورسوي په دنیا ورورسو والا فبلسانک وثنائک که په دنیا ګټه نسي ورسره رسولی بیا څه چم کوه صفت یې کوه خلک ورته راویښوه چې خاص کر بیا داسې استاذي واذا قرأت كتابا دا اوس د علم یو اصل ذکر کوي اوس بل اصل ذکر کوي واذا قرأت كتابا كتاب وایه فاحرص كل الحرص على أن تستظهره وتملك معناه وتوهم أن الكتاب قد عدم وأنك مستغن عنه ولا تحسن للفقد دا کتاب په دونه یو ښایسته انداز باندې وایه دونه حرص باندې کوه چې ته کله وغواړې ظاهرولی یې سي او دا معنا یې ستا یادي او ته داسې فرض کړه چې دا کتاب نور ستا څه ورک شو ته د هغه څه بیا هم کار اخیستلی سې هغه دا ده چې ته د ملګرو سره پر ملګرو یې وایه مطالعه د خلکو سره څه په کوه شریکوه مطالعه د خلکو سره څه په کوه شریکوه واذا كنت مكبا على دراسة كتاب که ته چیرې چش کوې یو کتاب باندې تا اقبال کړی دی هغه کتاب ته دې توجه کړې ده نو پر هغه باندې وتفهم فإياك أن تشتغل بآخر معه بل بیا مور سره شروع کوه ولې بیا په لګډېږي طلب الکل فوت الکل جن جوړېږي واصرف الزمان الذي تريد صرفه في غيره إليه هغه زمانه چې ته په بل کتاب کې هغه ګرده په دې کې صرف کړه وإياك أن تشتغل بعلمين دفعة واحدة په یو وار په دوو علومو څه پکېږه ما اخته کېږه وواظب على العلم الواحد سنة أو سنتين او ما شاء الله په یو علم کې داسې دونه 2 کاله 3 کاله 4 کاله ملازمه پکې کوه فإذا قضيت منه وترك فانتقل إلى علم آخر چې د یو علم څخه د خپل حاجت پوره کړي بیا څه چم وکړه بل علم ته ولاړ شه أو ولا تظن أنك إذا حصلت علما فقد اكتفيت بل تحتاج إلى مراعاته لينمو ولا ينقص ومراعاته ورور چې تا یو علم پوره کړي بیا دا فکر مه کوه چې ته داسې څه په وسوې مستغني شوې بلکې څه چم کوه د هغه خیال ساته چې هغه نور هم ډېر سي او درنه څه نه سي کم نه سي دستي د سړي یېرېږي هېڅ خبره په دې کې نشته کوم علوم چې سړی بیا توجه پرېږدي هغه څه پکېږي یېرېږي ومراعاته مراعات به څنګه دی اوس د مراعات طریقه درشي ومراعاته تكون بالذاکره یاده وایه والتفکر چش پکې کوه تفکر پکې واشتغال المبتدي بالتلفظ والتعلم ومباحثة الأقران د خپلو ملګرو سره څه پکې کوه دا څه ویلي ده دا کتاب بل د سوال پر وکړي یاره دا ضمیر چیرې ځي دا چیرې ځي دا نو بیا معنا یې څنګه کېږي پر دې تقدیر یې څنګه معنا کېږي دا کار کوه واشتغال العالم بالتصنيف والتعليم وإذا تصديت لتعليم علم أو للمناظرة فيه فلا تمزج به غيره من العلوم فإن كل علم مكتف بنفسه مستغن عن غيره بعدين وينبغي للإنسان أن يقرأ التواريخ شوي تواريخ وأن يطلع على السير وتجارب الأمم ده أمم تجاربه أو ده سيرتنا وي فيسير بذلك كأنه في عمره القصير قد أترك الأمم الخالية وعاشرهم وعرف خيرهم وشرهم دا دی جوړیږي چې سړی تاریخونه ګوري لکه دی چې د په دې لږ زمانه کې چې د هغو خلکو سره وخت تېر کړی زمانه یې ورسره تېره کړې شعوبت یې ورمعلومېږي خویونه یې ورمعلومېږي عادتونه یې ورمعلومېږي اشعار یې ورمعلومېږي امثال یې ورمعلومېږي دا داسې کار اوس زه غواړم چې تا د دې کتاب سره اشنا کړم دا ځای ما ته په خپل طبع کې ډېر خوند راکوي او زما سره چې کوم خلک دي هغوی کتابي ذوق شوق لري دې ته ګورو ته خوند ورکوي بس دغه کتاب علاوه اوس تا په خلکو باندې څه په وکړي نور ټکي د دې په دماغ کې صحیح سو او اوس بیا دا د نم دا د نایاب عیون لمبا فی طبقات الاطباء د نوم څه معلومېږي چې دا یو زبردست کتاب دی او د تاریخ څپو ته لا دا در اوسه نه دی راوړاندې سوی نایاب شی ځکه دا پخوا موږ یوه خبره پر وکړه خلکو نادرې پر کوجه او دا د یو ډېر لوی امام کتاب اوس دا کتاب زه د دې کتاب غواړم چې ترویج یې وکړم نو ګوره دا ستی ذهنو ته درلی که نه درلی ستی په ذهن کې رالی چې دا ښایسته کتاب دی تی بیا رانسي که بیا نه رانسي بس نور خلک چې اګر څه نه رانسي نو ورته دغه نه کوي هغه شی
چې خلک علم ته راپاروي ته مطالعه په کولی سي هغه قرباني ده. څه شته؟ قرباني څه شته؟ قرباني دا ده چې ته به ځان بله نه حسابې، ځان به څه چمپه کوې، یو اړخ یې دا دی یو اړخ یې بل دی. هغه هم درته وایم ته هېڅ چې څوک وویني هغه بس په تا نقد کوي، چې هسې یو خبره واوري د هغه نقد کوي. نو ته به ډېرو خلکو ته چې ته یې پېژنې یو خبره ده نو دی ناقد دی، نور په کتاب پوهېږي کتاب نه ګوري. اوس په ده ته څنګه کتاب ګورې؟ په ده بیا په دې ته چې هر رقم په ګورې زه دا رقم په ګورم. زه ورته هم دا خبره ده ته چې دا رقم کوې دا غلطه ده، په پلاني و پلاني کتاب کې لیکلې ده، په پلاني و پلاني کتاب کې لیکلې یم هغه د ده رقم وي. خدای چونکې کاندي سړی دی په ده بیا دا ده چې تا دا خبره وکړله دی دا غلطه دی بیا ځي پسې ګوري، دی څه چم کوي بیا دی غواړي چې تا غلط کړي. نو دی غواړي چې تا غلط کړي او ته یې هم غلط او ستا د ده سره ستا غرض بس دا یي چې دی کار وکړي. په دا رقم هم په ده باندې څه چم کېږي. یو څه وخت به دی ستا سره ضد کوي اخر به څه چم په وسي، برته به سم سي، خو دا کار به څه به وسي دی به پر کتاب باندې ته به د ده دپاره باعث پر کتاب باندې سي. دا ته وایي څه قرباني چې د خپل ځان خیال نه وساتې. بس زه یو خبره کښېږدم د دې خیال نه وساتم چې خلک من حیث الاعراب والبناء من حیث الاعراب والبناء باندې ما درس وکړي بله مې پرېښودې. دې ته زه نه ګورم چې خلک پر دې باندې تنقید کوي که نه کوي. ودې کې چې تنقید کوي هغه ته دې بله ګټه رسېږي، هغه به نور ډېر معلومات ورسره جمع شي، ستا به ګټه ورسېږي. د قربانۍ یوه حصه دا ده. بله حصه یې دا ده چې خپلو ملګرو ته کتابونه را فراهم کړه، زړه ورسره شریک کړه، ځان ورسره شریک کړه، پیسې ورسره شریک کړه چې د کوم چا کتابونه بې وسه دي بې دسته دي هغو خلکو ته څه چم وکړه کتابونه ورته فراهم کړه. که ورکوی سي په تحفه کې ورکړې، که ورانیوی سي ورانیسه، چې قربانۍ وسي نتیجې ښندل کېږي. بې قربانۍ یوه نتیجه لا نشته. رب العالمین دې موږ ته دا توفیق راکړي. دا یو فکري دا یو جلا فلسفه ده مطالعه ورور، دا کومه مسخره نه ده، ګپه نه ده، دا یو خاص کار دی، دا یو خاص ذهنیت جوړول غواړي او په یو خاص طریقه جوړول غواړي. دا مسخرې نه دي، ګپې نه دي. په دې کې چې چا زړه ویلې کړی دی ته د هغه خلکو څه پوښتنه وکړي، چې چا دماغ کې سوځلی ته د هغه خلکو څه پوښتنه، چې چا عمرونه ورته وقف کړي ته د هغه خلکو څه بیا پوښتنه وکړي. په پوه سواست په دې خبرو باندې. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام